سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست یو. نن جمعه د 1404 هجري لمریز کال د سلواخي 19 چې د 2026 زیږدیز کال د فبروري له 8 سره برابره ده. تاسې ته له زیرو نیوز سرویس څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرچکي. افغانستان کې پر سوله او ثبات ټینګار. پاکستان او ازبکستان په افغانستان کې سوله او ثبات مهم بللي. د اسلامي امارت له لوري پاکستان کې پر جماعت د برید غندنه. بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په اسلام آباد کې پر جماعت شفي چاودنه غندلې. او په ماسکو کې د اسلامي امارت سفیر له خپل چینایي سیال سره لیدلي. اوس هم بشپړ خبرونه. پاکستان او ازبکستان په افغانستان کې سوله او ثبات مهم بللي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف په اسلام آباد کې د لیدنې پر مهال په افغانستان کې سوله او ثبات مهم بللي او زیاته کړې ده چې دا د تلپاتې سیمه ییزې سولې، ثبات او همدارنګه د یو ای پی ریل پټلۍ د پروژې د بریالي پلي کېدو لپاره مهم شرط دی. دواړو لوریو د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د ریل پټلۍ د پروژې د چوکاټي تړون د لاسلیک هرکلي ترڅنګ د یادې پروژې د ژر تر ژره بشپړېدو لپاره یې پر خپلې ژمنتیا ټینګار کړی. بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په اسلام آباد کې پر یوه جومات شفي چاودنه غندلې. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې په یوه جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه چې له امله یې ګڼو لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې غندلې ده. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي ویلي چې اسلامي امارت دا ډول بریدونه چې د سپېڅلو شاعرو او جوماتونو حرمت ننګوي او عبادت کوونکي او ملکیان په نښه کوي، اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کړنه بولي او په کلکو ټکو یې غندي. بهرنیو چارو وزارت د قربانیانو کورنیو سره د خواخوږۍ ترڅنګ ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کړې ده. په ماسکو کې د اسلامي امارت سفیر له خپل چینایي سیال سره لیدلي. په ماسکو کې د اسلامي امارت سفارت د خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په ماسکو کې د یاد سفارت سفیر مولوي ګل حسن په دغه هیواد کې د چین له سفیر ژان کانیوي سره لیدلي. خبرپاڼه کې راغلي چې په یاده لیدنه کې د افغانستان او چین ترمنځ پر سیاسي او اقتصادي همکاریو، د سیمې د ډاډمن امنیت د پیاوړتیا په برخه کې پر ګډې مبارزې او سیمه ییزو همکاریو خبرې کړې دي. د غرض دواړو لوریو د دوه اړخیزه اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. او وروستی خبر هم دا چې په ترکیه کې د اسلامي امارت کنسولګرۍ ویلي چې په استانبول کې د اسلامي امارت جنرال کنسول مفتي محمد اکبر اعظمي د کویت د ملي ورځې په مناسبت په هغه غونډه کې ګډون کړی چې په استانبول کې د کویت د کنسولګرۍ لخوا جوړه شوې وه. اعظمي د کویت له جنرال کنسول سره د لیدنو پر مهال د افغانستان او کویت ترمنځ د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکو پر پالنه او پراختیا هم خبرې کړې دي. کورني خبرونه هم دومره و. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. آدرس یې زیرو نیوز سرویس. تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.